راځئ چې شپږ سوه او نه پنځوس له 901 څخه تفریق کړو. کله چې وغواړئ دا حل کړئ نو شاید له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شئ. که د یوې ځای ته ولاړ شئ نو وبه وایئ چې څنګه کولی شم چې له یو څخه 9 کم یا منفي کړم. د دې ځواب په بیا یو ځای کولو کې دی. له دې نورو څخه یو څو اخلو او د دې د یوې ځای ته یې ورکوو. د دې لپاره چې لا ښه ورباندې پوه شئ غواړم دا دوه عددونه بیا ولیکم. لږ په تشریحي او کاره توګه به یې ولیکو. ښه نو 9 د سلیس په ځای کې دی او له 900 څخه ښکارندویي کوي. د لسیز په خانه کې دی نو 10 ښیي او دا یو د یویس په ځای کې دی چې همدا یو بیانوي او دلته دا د 600 په معنا دي. دا 5 د 15 لسیزو یا 15 په معنا دی او بیا 9 بیرته له 9 یویس څخه ښکارندویي کوي او دا تفریق کوو، یعنی 600 جمع 50 جمع 9 منفي کوو او بیا ویلی شو چې 600 هم منفي کوو، 50 هم منفي کوو او 9 هم منفي کوو. راځئ دلته به یې ولیکو. ښه نو دا له دې بل سره یو شان دی، یوازې لیک په بل ډول سره لیکل شوی دی، خو تر اوسه پورې هماغه موضوع ده. څنګه کولی شو چې لوی عدد له کوچني عدد څخه منفي کړو او د دې حل هم یوازې له دې بل ځای څخه په یو څو اخیستلو کې دی او تر ټولو اسانه ځای دلته او یا لرو. له دې څخه ولې لس نه اخلو نو دلته به 8 پاتې شي او دا لس به د یوې ځای ته ورکړو. ښه نو که یو ته لس ورزیات کړو څو کیږي؟ ډېر ښه، نو دا 11 کیږي. متوجه اوسئ د دې د عددونو مقدار مو نه دی تغییر کړی. 900 له 900 جمع 8 جمع 11 سره یو شان دی چې بیا هم 900 کیږي او اوس کولی شو چې منفي یې کړو. 11 منفي 9 2 کیږي. 8 منفي 50 لس کیږي او 900 منفي 600 300 کیږي. ښه نو د دې منفي ځواب باید 300 جمع 10 جمع 2 شي، کوم چې 312 کیږي. راځئ اوس د عین کار دلته ترسره کړو، خو دا ځل به یې بې له دې چې په پراخه توګه ولیکو وغواړو حل کړو. بیا هم د مخکې په شان څنګه کولی شو چې له یو څخه 9 تفریق کړو؟ ډېر ښه، راځئ د لسیز له ځای څخه به 10 راواخلو. غواړو له دې سره بیا یو ځای کړو نو له دې څخه به 10 لرې کړو. ښه نو د لسیز په ځای کې به یوازې 6 لسیز پاتې شي او هغه 10 به د یوې ځای ته ورکړو. نو 10 جمع 1 11 کیږي. اوس یې کولی شو چې منفي کړو. 11 منفي 9 2 کیږي. 6 منفي 15 1 کیږي. 9 منفي 6 3 کیږي. نو موږ په هماغه رنګ به یې ولیکم. نو موږ 312 لاسته راوړل.